د امریکای پخوانی سفیر ویلي چې امکان لري امریکا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي، خو دلیل دا ده چې اسلامي امارت باید په خپلو سیاستونو کې تغییرات رامنځته کړي. بل خواته افغاني الاصله امریکایي عایشه وهاب وایي چې امریکا باید دې ته ونه ګوري چې څوک په افغانستان کې واکمن ده، باید له افغانستان سره تعامل ته ورسیږي او له اسلامي امارت سره روابط ښه کړي. اشاره دې ته کوي چې په هغه جنګ سالارانو باندې چې پخوا یې هم ښه نتیجه نه درلوده باید امریکا باور ونه کړي. له دې وړاندې بیا د افغانستان لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمي خلیلزاد هم همدا خبره کړې وه چې باید امریکا له اسلامي امارت سره خپل روابط ښه کړي او له افغانستان سره وضعیت عادي کړي، ځکه چې د افغانستان انزوا د امریکې رقیبانو ته زمینه مساعدوي. د نن شپې پروګرام مو د امریکا او د افغانستان ترمنځ اړیکې، ضرورتونه او کوم فرصتونه چې عملا رامنځته سوي د دواړو خواو ترمنځ دا څه دي. بل څوک نه غواړي چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ باید روابط ښه سي. مزاحمتونه څوک کوي چې باید مخه یې ونیول سي. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو څیړونکی او تاریخ پوه ښاغلی شهسوار سنګروال، بل میلمه را سره د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر عبیدالله برهاني او را سره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت ده. تاسو 3 سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راغلاست پروګرام ته. برهاني صاحب، راځم د امریکې او د افغانستان اوسني اړیکو ته. په اوس وخت کې امریکا د افغانستان په تړاو څه نظر لري؟ سلامونه احترامات تاسو ته دواړو ډاکټر صاحبانو محترمو ته او د استاد شمشاد لیدونکو له اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات. که سړی داسې وایي چې په دې وروستیو کې د 3 واړه په دغه وخت کې که د رونالد نیومن او حتی د هغه پخوانی سفیر یا حتی عایشه وهاب چې امریکایي افغان الاصله ده او د خلیلزاد ویناګانې څرګندونې دا په دې معنا دی چې په امریکا متحده ایالات واشنگټن کې د افغانستان په اړه باندې د بیا ارزونې بحث ممکن یو ځل بیا تقریبا مطرح شوی وي، خو دغه مطرح کېدل په دې اوسنۍ حالاتو شرایطو کې به وروسته سړی پرې بحث وکړي، مګر دا معنا ورکوي چې خصوصا د نیومن رونالد نیومن دغه چې دی څرګندونې کوم رسمي دریځ یا موقف خو نه دی، اما ډیر ستراتیژیک اهمیت لرونکی دی او ستراتیژیک پیغام لري. یو خدا دی چې د په خپل ذات کې ډیر اوږده تجربه د افغانستان سره لري او په دې وروستۍ کې په 2015 نه تر 9 پورې تقریبا په افغانستان کې په هغه وختو کې وو او بیا د هغې نه وروسته د تجربه یوازې د ده نه وه، بلکې د کورنۍ هم داسې ویل کېږي چې ده. نو بیا په دې اوسنۍ شرایطو کې د ده د څرګندونې چې د امریکا ایالات متحده یعنی لومړیتوبونه د سره تنظیمي ترتیبي او حتی منطقه کې ډیر حالات که هغه سیمه ایز دي او که نړیوال تقریبا ډیر کړکېچن دي، خصوصا د منځني ختیځ بې ثباتي ده، د امریکا سیالي یا د چین او یا د خپل د روسي پراخ نفوذ په منطقه کې دي. نو دا هغه څه دي چې په دې وخت کې د داسې اواز راپورته کېدلو مسله به د یو مطرح کېدلو په اساس باندې یې ارزونه ده، اما دا معنا نه ورکوي چې په ناڅاپي شکل باندې به یو دم. ډاکټر صاحب، دلته د رونالد په تجربو باندې که بحث وکړو، د افغانستان دپاره د څه ډول یوه تجربه درلوده؟ خپله د ده نظر د افغانستان په تړاو له دې وړاندې څه ډول و؟ د دې نه وړاندې هم د ده تجربه دا وه چې افغانانو سره افغان په دې منطقه کې یو خاص سایکالوجي لري، خاص موقعیت لري، خاصه سیاسي جغرافیه لري او په عین وخت کې د افغانانو ډېرې ځانګړتیاوې دي په دې منطقه کې چې هغه د نورو سره ډېر توپیر لري. دا باید په نظر کې وساتل شي او دوی سره تعامل وکړی شي.
دا هغه څه چې د پخوانه په دې باندې په دې نظر و. اما اوسنۍ څرګندونې په دې معنی نه دي چې په افغانستان کې رښتیا په ناڅاپي شکل باندې به سفارت خلاصېږي. اما مسله د سفارت نه ده، بلکې دا ده چې د تعامل دروازه باید وټکول شي. هغه تعامل خو په افغانستان کې چې دوی د تعامل یا موږ ورته ښکیلتیا وایي، د امریکا متحده ایالات د افغانانو سره یا د افغانستان سره د ښکیلتیا لرودله، خو د دې ښکیلتیا یوازینۍ په امنیتي مسایلو باندې وه. اما د ده غوښتنې په ډیپلوماسي، سیاسي او نور لحاظو باندې دي. یعنی دا په دې معنا ده چې هغه پوځي حضور باید په ډیپلوماتیک حضور بدل شي او هغه ستراتیژیکي موخې چې په امریکا متحده ایالات نه په افغانستان کې یا په مختلف لري خوندي ډاکټر صاحب دا یوازینۍ لار ده چې باید پرې غوره کړي. دغه درې نظره چې مخکې په مقدمه کې ما وړاندې کړل، دا د دوی شخصي نظر او که د امریکې دریځ ده چې غیر مستقیم یې وړاندې کوي؟ دا ښه پوښتنه ده. د ده شخص دغه د رسمي دریځ نه دی، اما کله چې دی یو پخوانی سینیر او ډیر ارشد سفیر په افغانستان کې تیر شوی دی او د ټین ټانک یا په اصطلاح باندې دلته د ډیپلوماټیکو فکري ستراتیژیکو مراکزو ته چې د امریکا د تصمیمونو په لرلو کې ډیره پراخه ونډه لري. په دې اوسنۍ شرایطو حالاتو کې دا هغه څه ته ویل کېږي چې سړی په بله ژبه ووایي تقریبا یو ذهن سازي په داخل د امریکا کې په د باندې جوړی، اما خپل شرایط یې ورته ښودلي. مننه کوم. سنګروال صاحب، په داسې حال کې د افغانستان د اوسني وضعیت په تړاو مثبت نظر وړاندې کیږي د امریکې د هغه مهمو استازو یا چارواکو لخوا چې پخوا دوی چارواکي خو اوس هم تاثیر لري، چې پاکستان عملا د دې کوشش کوي تر څو افغانستان او امریکا ښه روابط ونه لري. له مختلفو لارو د دې کوشش کوي یا افغانستان بدنامه کړي یا انزوا ته بوځي یا هم ذهنیت د امریکې خراب کړي. د امریکې مسؤلیت څه ده په دې برخه کې او پاکستان باید څه ډول یو هیواد وپېژندل سي تر څو د افغانستان او د امریکې ترمنځ مزاحمت ونه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن علیزی صاحب تاسو ته او ډېر ګران قدرمن حکمت صاحب ته او ډېر ګران قدرمن برهاني صاحب ته او د تخنیکي همکارانو ته او د تاسو ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بلې د پاکستان دریځ نه که خبره شروع کو، رښتیا هم هغه وخت چې پاکستان په دې سیمه کې جوړ شو د دې سیمې د یو ژاندارم په توګه همیشه کوشش کړی چې د افغانستان پر وړاندې امریکا داسې وهڅوي چې له امریکا سره ښې او ډیپلوماتیک اړیکې ونه لري. ولې که چېرته تاریخ په اوږدو کې وګورو علیزی صاحب، تقریبا په 1940 کال او بخیر په 1945 کال هغه وخت چې لومړی دومره نړیواله جګړه پای ته ورسېدله، لومړی سفیر چې په 1940 کال امریکې افغانستان ته ولېږه او دا هغه سفیر و چې یعنی دلته په دایمي توګه اوسېده، داسې نه و چې بل چېرته مقیم و او په فرعي توګه یې د افغانستان د سفارت چارې مخ ته وړلې، بلکې په دایمي توګه همدلته اوسېده. هغه پالمر نومېده. پالمر د وخت نه افغانستان د امریکې سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې درلودې، ولې له بده مرغه یو کال وروسته کله چې د جون په 14مه نیټه هغه مهال چې د هند کانګرس پریکړه وکوله او تقریبا لار بټن چې د هند د برطانوي هند وروستی وایسرای و او هغه د سلطنتي کورنۍ په مشورې او همدغه ډول د وخت د صدر اعظم چرچل په مشوره باندې کله چې د پاکستان جوړېدو ته لاره هواره کړه او هغه وخت چې دغه پاکستان جوړ شو نو محمد علي جناح، لیاقت علي خان، نشتر او جواهرلال نهرو او پټیل دوی تقریبا د هندوستان د ویش خبره ومنله، ولې یو تعداد نورو لکه ګاندي او باچا خان او همدغه ډول چندرابوس دا د هند او د افغانستان په وړاندې یو لویه توطیه وګڼله. همغه وخت نه چې پاکستان جوړ شو د افغانستان په وړاندې د هند او د افغانستان اړیکې خړې پړې شوې. اوس له کومو لارو کار اخلي چې امریکا متوجه ده د پاکستان مزاحمتونو ته؟
بله واقعیت هم دا دی په بېلابېلو وختونو کې که څه هم تاسو ته معلومه دی په 2018 کال باندې تقریبا اکثره د کانګرس غړو دا خبره وکړه چې په پاکستان باندې باور کول نه دی پکار او پاکستان هغه څوک دی چې یو بې ثباته ملک دی او چیرته چې ګټي همغه کار کوي خو سره د هغې پاکستان د خپلې هغې چالاکۍ له مخې چې لري یا د هغې عادت له مخې چې تلې د پاکستان په وړاندې د غلامۍ سر ټیټ کړی دی بیا هم دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې او د دوی ترمنځ دغسې یو ستونزې را پیدا کړي که تاسو په یاد وي هغه مهال چې د پاکستان صدر اعظم او یا ورسره لوی درستی چې واشنگټن ته لاړ دوی په هماغه لومړي سټیج کې دا خبره وکوله او د افغانستان په خلاف یې ویلي چې هلته تروریستان دي یعنې دا یې دې دپاره کوله چې د امریکې د خلکو ذهن د افغانستان په وړاندې باندې تحریک کړي او داسې وښیي چې په افغانستان کې لا اوس هم تروریستان موجود دي بلکې تاسو په یاد وي د مونیخ په کنفرانس کې تقریبا په ډېرې بېباکۍ باندې په افغانستان باندې تور ولګو او دریم سټیج چې دوی ته استفاده وکوله او همیشه یې دا استفاده ترې کړې هغه د ملګرو ملتونو سټیج دی چې هلته هم په افغانستان باندې تور ولګو ولې دلته یو لویه ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو هغه دا دی چې په افغانستان کې یو ډیپلوماتیکه تشه موجوده ده که چیرته د افغانستان استازولي په بېلابېلو هېوادونو کې یا په ملګرو ملتونو کې موجود وي کولی شي چې د خپل سیاسي سپیناوي لپاره سنګروال صاحب پاکستان هغه اصلي څېره جهان ته وښیي په داسې حال کې یو وروستۍ خبره همدغه ډول تاسو ته معلوم ده چې د شانګهای سازمان چې د سیمې یو ډېر مهم معتبر سازمان ده او دغه سازمان دوه غړي چې ډېر د سیاسي باور وړ دي چې روسیه او چین دی او روسیه هغه هېواد دی چې افغانستان په ډیپلوماتیک لحاظ په رسمي توګه منلی دی یعنې اوسنی حکومت یې منلی او دلته ډیپلوماتیکې اړیکې موجودې دي ولې بیا هم پاکستان په بېلابېلو وختونو کې پاکستان کله چې 15 کاله مخکې د اسلامي امارت له واکمن کېدو سره مزاحمت پیل کړ یا اختلافات یې غوښته چې رامنځته کړي له زلمي خلیلزاد وروسته چې ځانګړی استازی وټاکل سه هغه په وار دا خبره کړې چې موږ اړتیا نه لرو درېیم غړي ته افغانستان او امریکا استازي وخت ناوخت سره کینی دغه مسله څه واضح کوي او اوس هم آیا امریکا هم دغه دریځ لري چې بل چاته ضرورت نه لري دوی مستقیم کولی شي له افغانستان سره تعامل ته ورسیږي علیزی صاحب تاسو پوهیږئ چې خلیلزاد د دې سیمې په ټول سیاسي حالاتو باندې ډېر ښه پوهیږي دا ځکه پوهیږي چې تقریبا دغه نیمه پیړۍ د افغانستان په سیاست کې د سیمې په سیاست کې د ښکیل دی په هر وخت کې نو ځکه خدای چې کومه خبره کوي تقریبا د یو مسلکي ډیپلوماټ په توګه باندې هغه زه فکر کوم د پام وړ دی او یو خبره چې ډېره مهمه ده د پام وړ دی هغه دا دی چې خلیلزاد یا د خلیلزاد په څېر ځینې کسان په دې پوهېږي چې په سیمه کې امریکا څوک نه لري یعنی که چیرته دی ځکه چې په وار خلیلزاد خبره کړې چې پاکستان د باور وړ نه دی نو دی په سیمه کې څوک نه لري نو ځکه خو دغه خلک اندېښنه لري که چیرې د افغانستان سره امریکا اړیکې ونه لري نو امریکا به بیخي په دغه سیمه کې پاتې شي نو ځکه خو دوی کوشش کوي چې له افغانستان سره او د افغانستان هغه سیاسي موقف یا هغه جغرافیایي موقف چې افغانستان لري په بېلابېلو برخو کې امریکا دې ته ضرورت لري چې د افغانستان غوندې له هېواد سره باید ډیپلوماتیکې اړیکې ولري نو ځکه خو دغه خلک کوشش کوي چې لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې اشاره درلوده چې دوی پخواني سفیر هم دا خبره غبرګه کړې چې باید بیرته راځم تاسو ته سنګروال صاحب سیاسي اړیکې ولري حکمت صاحب مخکې له دې چې نورو مسایلو ته ولاړ سم لومړی که دا راته ووایاست چې په اوس وخت کې امریکا د افغانستان پر وړاندې کومې نتیجې ته رسېدلی او نن په سیمه کې افغانستان د امریکې دپاره څه ډول یو اهمیت لري بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او درنو علیزی صاحب تاسو ته سنګروال صاحب ته برهاني صاحب ته ستاسو همکارانو او لیدونکو ته وعلیکم السلام که تاسو د امریکا د سیاسي انځور د 2 اونیو 3 رسنیزې سپړنې راواخلئ نو تاسو دې نتیجې ته رسېږئ چې امریکایان بالاخره په رسمي توګه او په ټولنیزه توګه باندې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان پرېښودل د افغانانو هېرول او د افغانستان د اسلامي امارت سره د تعامل نه درلودل دا د امریکا د ملي ګټو په تاوان خبره ده
د امریکا ډیر معتبره ژورنال لانکوور ژورنال تیره اونۍ په واضح توګه ولیکله چې اسلامي امارت په امنیتي برخه کې هغه بریاوې ترلاسه کړي دي کوم چې بیرته شاتګ کېدای شي چې ستونزمن وي. هغه د بدخشان پیښو ته اشاره کوي چې په بدخشان کې آرامښت او د جنګسالارانو مهار کول، هغه خدای دې غرق رحمت کې خدای دې تر ګناهونو ورته راچیر سي. زموږ د یو عزیز چې د جمهوریت په وړاندې هم یاغي ولو، د امارت په وړاندې هم یاغي ولو، حسیب قوای مرکز خبره کوي چې دا هغه شندول دا د امارت د امنیتي چارواکو لپاره یو بریا ده. په دې معنا باندې ده چې امریکایان په کل کې د افغانستان پیښې څېړي، هغه ته بحث کوي. دومره برخه د امریکا د پخواني سفیر رونالد رومن هغه خبرې دي چې د کړې دي. رومن د سفیرانو د کمیټې غړی دی او د افغانستان په اړوند باندې د سره بیا لکه د خلیلزاد سره چې مشورې کیږي د دریځ د امریکا د ګټ اساس باندې دي چې وایي د افغانستان سره تعامل او د اړیکو بیا رغول دا د امریکا په ګټه باندې خبره ده. درېیمه خبره هم تکمیل کوم بیا به تاسو پوښتنه وکړئ ځای صاحب. درېیمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړوند باندې اوس یو نوی ادرس په امریکا کې راوزېږېدی. الحمدلله چې دا د افغانانو دپاره یو لوی زیری دی. د ملالې د جغرافیا یوې نوې ملاله چې په عصري علومو سمباله ده عایشه وهاب د امریکا د سنا په غړیتوب باندې وویاړل سوله، بریالۍ سوله، موږ مبارکي ورته وایو. هغې هم د امریکا د ګټو پر اساس باندې د افغانستان دپاره خپل هغه مثبت دریځ پرون بیا د نورو رسنیو تر زبان. ډاکټر صاحب په همدې تړاو زه سوال لرم. عایشه وهاب چې تازه جرګې ته د امریکې لاره پیدا کړې، اوس د افغانستان په تړاو وایي چې امریکا باید دې ته ونه ګوري چې څوک واکمني یا څوک واکمن ده، باید له افغانستان سره تعامل ته ورسیږي. عایشه وهاب چې ژوند په امریکې کې کړی، د افغانستان په تړاو څومره معلومات لري؟ آیا دا د حقایقو په اساس امریکې ته وړاندې کړي او که د خپل علاقې په اساس چې دا افغانه ده؟ عایشه وهاب یو اکاډمیک شخصیت دی، د پی ایچ ډي تر کچې پورې زده کړې لري. د افغانستان په اړوند باندې د خدای بخښلي وهاب په کورنۍ کې چې هغه یو ملي فکر درلودونکی افغان ولو، د هغه د میرمنې تر سیوري لاندې رالویه شوې ده. د افغانستان په اړوند باندې زما د معلوماتو په اساس باندې عایشه وهاب همدومره معلومات لري لکه په بهر کې ډیر افغانان چې متاسفانه نه لري. بناء د دې دریځ په سنا کې هرومرو هغه دریځ را برسېره کوي چې ووایي آیا د امریکا د افغانستان بیا هیرول لکه د تیرې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې دا د امریکا په ګټه خبره ده که په تاوان خبره ده. عایشه وهاب په حقیقت کې د یو ریالیستیک سیاست درلودونکې هغه ډیموکراټه سیاستواله ده چې کېدای شي په راتلونکي ټاکنو کې چې د امریکا لپاره ډېرې ارزښتناکې دي او د ډیموکراتانو د بریا سبب وګرځي، داسې یو سټیج ولري چې د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي. د عایشه وهاب د وروستیو خبرو په تړاو سره له دې چې اکثریت افغانانو په لویه کچه هرکلی کړی، خوشبینه دي دغه ډول دریځ ته چې د امریکې او د افغانستان ترمنځ روابط ښه کوي. اما یو تعداد په دې خفه دي چې وایي پرې باید نه ښودل سي دوم خلیلزاد راپورته سي یا هم د خلیلزاد په څیر دریځ ولري. ولې دوی له دغه ډول خبرو خفه کیږي چې هغه د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ لامل کیږي؟ د عایشه وهاب یوه خبره واضح د دې دریځ او د امریکا د واقعبینو سیاستوالو دریځ و. هغې د افغانستان د جنګسالارانو د هغو ملي خاینینو چې د آی اس آی په لمنه کې د دې هیواد ویاړلی تاریخ بدنامه کړلی او د امریکا د 20 کلن ماموریت د ناکامۍ اصلي سبب هم دوی وګرځېدله، همدا خبره کوي. بنا دغه افراد او اشخاص چې نن په مختلفو هیوادونو کې د هغه جملې څخه په اسلام آباد او لاهور کې ناست دي، اوس هم د هیواد د بربادۍ پلانونه د آی اس آی څخه اخلي. دا د هغوی خبرې دي چې وایي عایشه وهاب باید دې ته پرې نه ښول سي چې د امریکا او د اسلامي امارت یا د افغانستان ترمنځ د تعامل پروسه نوره هم سریع کړي. ولې دا د دوی په خبرو پورې نه ده. د افغانانو اړیکې د نړۍ سره دا د افغانانو حق دی او د نړیوالو حق دی. تر ټولو مهمه دا د علیزی صاحب چې مخکې سنګروال صاحب ورته
اشاره درلودله ډاکټر صاحب برهاني ورته اشاره درلودله هغه دا چې د امریکا ګټې زموږ په سیمه کې د افغانستان څخه د اړیکو پرته ناکامه تجرید او د امریکا په ضرر دي که امریکایان د افغانستان په اقتصاد کې پانګونه ونه کوي نو دغه بډایه جغرافیا به دوی چینایانو ته پرېږدي که د افغانستان په امنیتي او دفاعي سکتور کې پانګه اچونه ونه کوي نو دا حالت به دوی روسانو ته پرېږدي دا هغه دوه ستراتیژیک رقیبان دي چې امریکایان په دغه سیمه کې تل وړاندې باندې د خپلو ګټو په دفاع کې درېدلي دي بناء د عایشه وهاب دریځ په حقیقت کې د امریکا د ملي ګټو او د افغانانو د ګټو سره سمون خوري. درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم بخیر رالاست. ډاکټر صاحب برهاني عایشه وهاب امریکي چارواکو ته وایي چې تاسو باید پر جنګ سالارانو باور ونه کوئ. وړاندې تر دې هم جنګ سالارانو افغانستان بدبختي ته بیولې وه او اوس هم دوی چې څه کوي په افغانستان کې نه دوی تحصیل لري او نه هم دوی څه کولی سي. د عایشه وهاب خبرې څومره د امریکې په حکومت کې اوریدل کیږي او د امریکې دریځ د هغه خلکو پر وړاندې چې عایشه وهاب د افغانستان د بدبختي عامل بولي څنګه ده؟ ما مخکې دنه چې د عایشه وهاب په هکله باندې خبرې وکړم دا د خپله د رونالد نیومن خبرې چې هم دي هغه داسې عادي سړی نه دی یا عادي سفیر هم نه و. په الجزایر کې سفیر و، عراق کې سفیر و، بحرین کې سفیر و، په نورو ځایونو کې هم ډېر سفیر په ډېرو منطقه کې سفیر پاتې شوی دی. یعنې منطقه د ډېر نږدې نه پېژني. بیا په افغانستان باندې یو ډېر ښه ښایسته کتاب لیکلی چې هغه بله جګړه په افغانستان کې او حتی د بري او د ماتې خبره کوي او ننګونې دا ټول مسایل پې کوي. او بیا دلته په امریکا متحده ایالاتو کې د ډیپلوماټیک اکاډمۍ مشري په غاړه لري. کله چې دا څرګندونې د هغه دغه نه راوځي صحیح ده چې دا به د رسمي موقف او دریځ نه اوسېږي خو دا معنا ورکوي چې د ستراتیژیکو مراکزو خبرې په د واشنګټن په تصمیم نیولو کې یا په ستراتیژي کې ډیره قوي اغیزه لري. او بیا په دغه وروستۍ ستراتیژي کې چې امریکا هم په 2016 کې اعلان کړ په هغې کې د افغانستان نوم په د ترهګرۍ مسله کې هم نه و. دویمه د عایشه وهاب مسلې ته چې راشي نو عایشه وهاب چې کله کوم خبرې کړي یا کوم څرګندونې کړي دي دا د دې هم څه یوازینۍ شخصي څرګندونې هیڅکله نشو بللی. دا هم یو سیاستمدار دی سرته چې دا رسیږي اکاډمیسنه ده او ډیره تقریبا د افغانستان په ټولو مسایلو باندې که خپله نږدې نه دي مګر هم څاري او افغانه ده حتما په ټولو مسایلو باندې خبره ده او ډېر افغانانو سره ناسته پاسته هم لري په خپله په همدغې کالیفورنیا کې. نو په دې خاطر باندې زه دا ویلی شم چې د دې خبرې ولو که په رسمي بڼه باندې به نه اوسېږي خو لکن د دیموکرات چې د حزب تقریبا هغه وروستۍ پالیسي چې کیدای شي چې دوی په انتخاباتو یا نسبي انتخاباتو کې علی الاقل که د مرجحاً دا ویل کېږي چې د لوور هاوس چې ورته یا پارلماني ټاکنې دوی وګټي او مسله فقط په سنا کې پاتې ده. نو په دې خاطر باندې دا سړی ویلی شي چې د دې څرګندونې د دې شخصي بڼه نه لري بلکې دا وایي چې رښتیا هغه ناخواله چې په افغانستان کې پخوا هم وي او دا اوسنۍ دي یا یې زموږ ګاونډیان غواړي دا هغه څه دي چې د افغانستان ناورین زیاتی او بلکې د امریکا متحده ایالات چې په اساسي شکل باندې چې هغه په جیوپولیټیک اهمیت کې د دې د سیالي دا او رقابت د چین سره او د خپل د روسي سره دا ټیکانه کوي یا دا پیکا کوي. په دې لحاظ باندې د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیکو موخو د خوندیتوب لپاره دغه باید د تعامل لاره خپله کړی شي. په داسې حال کې چې تاسو وایئ د امریکې دریځ د عایشه وهاب دریځ دا هم له امریکې څخه یو شمېر تیر چارواکي په افغانستان کې د جګړې خبرې کوي. خلک جګړې ته هڅوي دغه پر وړاندې ولې دریځ نه لري؟ دا هم په ځای پوښتنه ده. په امریکا کې او په ډېرو ځایونو کې حتما تقریبا دوه نظره اوسېږي. یو هغه طرف دی چې همیشه لپاره جګړه غواړي. په جګړه کې
د دوی خپل ګټې مې کله کله داسې وي چې پخواني متقاعد جنرالان وي چې هماغه جګړه ییز فکر لري، اما ډیپلوماټیک حلقې یا ستراتیژیکو مراکز طرفونه ډېر پخوانه د اواز پورته کړی او تر اوسه پورې دا د بیا یې ورې تجدید شو چې نه جګړه د حل نسخه نه ده، او حتی د عایشې وهاب خبرو کې خو ډېر په واضح او څرګنده باندې وه چې هغه جګړه ماران چې اوس یا جګړه یوازې په افغانستان کې غواړي، دا نور یوازې نه چې د افغانستان لپاره یو ناورین دی، بلکې د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیکو موخو لپاره په منطقه کې هم دا یو تهدید بللی شي. که څوک په افغانستان کې جګړه غواړي چې اشاره هم د عایشه وهاب هم دې ته وه چې دا افغانستان ته نه ټولې نړۍ ته بدبختي رامنځته کوي، آیا په دې باندې امریکا متوجه ده چې که افغانستان ته څوک بحران راوړي، څوک ناامني راوړي، بیا به همغه خطر امریکې ته متوجه چې 20 کاله وړاندې عملا دوی په دوحه کې تاکید په دې کوو چې افغانستان باید چاته خطر نه وي؟ ګورئ د دوحې په څنډه کې چې کوم ژمنې شوي تر ډېره حده پورې تقریبا دواړو طرفونو یا عملي کړي دي او که څه خطیانې شوي او دې باندې همیشه دپاره اواز شوی دی چې باید دوباره دې ته مراجعه وکړي شي. هر چې د جګړه مارو خطره ده یا جګړه ییز فکر دی، نو دا په واشنګټن کې به وو او یا ځینې حلقاتو کې دا به موجود وي، اما تاسو ګورئ چې احمد شاه مسعود ته چاویزه ورنکړه، چاویزه ورنکړه، دغه وروستۍ پیښې ناامني او هغه ناورینونه چې په شمال کې پیدا شو یا د زمونږ ګاونډي هیواد د دې لپاره دا هڅه کوي او دا ډېره بعیده ده چې تقریبا دا کامیابه شي، ځکه چې اوسني حالات د دې دوګني دي چې دا کار وشي. په دې خاطر باندې دغه جګړه ییز فکر د اوس دغه مسله په ډیپلوماسي فکر باندې اوښتې ده. فکر کوم چې مننه کوم یو څه موده وړاندې دغه طرفونه چې اواز به یې لرده چې جګړه د حل لاره نه ده بلکې ډیپلوماسي باید غوره کړی شي، لکه دا خبره تقریبا تیته شوې یا پیکه شوې وه. بیرته دغه درې واړو کسانو چې خپله د پخوانی سفیر او عایشه وهاب او خلیلزاد څرګندونې دا د تعامل مسله بیا را ژوندی کړه. مننه کوم. سنګروال صاحب د امریکې که ډېر اوږد تاریخ ته ولاړ نه سو، 20 کلو ته ولاړ سو، کوم درسونه دي چې له افغانستان څخه یې واخیسته یا په عموم کې د سیمې په کچه چې نور باید د دې په ځای چې په افغانستان کې ناخوالې، په افغانستان کې دوی له هغه لارو کار واخلي چې نتیجه یې په افغانستان کې ناامني وي، دوی کولی شي په ثبات او ښو روابطو کې ترلاسه کړي؟ بلې تاسې پوهېږئ چې اوس د امریکې اکثره سیاستپوهان په دې پوهېدلي دي چې د امریکې جګړه په افغانستان کې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده، نه په سیاسي لحاظ، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په پوځي لحاظ باندې. حتی تاسو ته معلومه ده چې په وار باندې ټرمپ دغه خبره کوي چې د موږ وتل او ننوتل دواړه له اشتباهاتو نه ډک وو. نو رښتیا هم په دغه 20 کلنه دوره کې که فرضاً چې امریکا دلته راغله چې هم د ناټو د غړو په شمول باندې د بېلابېلو هېوادونو سرتېرو چې دلته سرونه قربان کړل د څه دپاره، د دې ښېګڼه د امریکې دپاره یا د ناټو غړو هېوادونو دپاره څه وه، یا فرضاً هغه اقتصادي زیان چې ناټو غړو هېوادونو هم په پوځي لحاظ هم په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې ولید، دې هېوادونو ته ګټه څه وه؟ نه یوازې ګټه یې نه وه، که تاسې په یاد وي هغه وخت چې د ټرمپ نه مخکې جو بایډن نه چې پښتنه وسوه د ویلي چې دا تاسې وتل د افغانستان نه او ننوتل د افغانستان دپاره څه پایلې درلودلې. د نه یوازې سیاسي پایلو ته اشاره درلوده، ولې یوه خبره یې په زغرده باندې وکړه، وویلي چې موږ د 10 میلیارډو ډالرو په شاوخوا کې په افغانستان کې اقتصادي لګښتو کولې ګټه هم ترلاسه نه کړه. نو بیا هغه څوک چې خوا کې ناست و نو هغه ورته رسمي ارقام ورکړه، ویلي چې دا 10 میلیارډه ډالر نه و بلکې 855 میلیارډه ډالر و. تاسې فکر وکړئ 855 میلیارډه ډالر هسې په خولې ډېر اسانه ادا کېږي، خو که چېرته
دغه پیسې سړی وګوري ویشماري او یا چې په دغو پیسو باندې په نړۍ سیمه کې کم رغونې سوي فرضاً زه د مثال په توګه تاسو ته د دومې نړیوالې جګړې وروسته اروپا یادولی سم چې د اروپا 18 هېوادونه په 11 میلیارډو ډالرو ورغول شول ولې افغانستان په 855 میلیارډو ډالرو ونه رغول شو نه تنها ونه رغول شو بلکې چور شول د هر څه او د شخصي مشکل چیرته و؟ بله مشکل چیرته و په دې برخه مشکل یو فساد په داخل د دولت کې دولت مدیریت نه درلود او دغه سالم عدم مدیریت چې بل اخره دغه ټولې پیسې کاغه د خیري مسؤل لخوا لګیدلې کاغه د مرستندوی ټولنو لخوا کېدي او یا د چارواکو لخوا او یا د بهرنیو دونرانو لخوا کېدي دا ټول فقط په فساد باندې بنا په دې برخه کې نیوکې پر امریکا څه کېدلی سي؟ امریکا په دې کې خو امریکا هم ښکېله وه ځکه امریکا او هغه فسادګر چې د امریکې نه راغلي وو یا هغه فسادګر چې په خپله د امریکې په مدیریت کې موجود وو یا هغه فسادګر چې داخل کې په افغانستان کې موجود وو دې ټولو په ګډه باندې د خپلو شخصي ګټو لپاره افغانستان دې کچې ته ورسو چې د مثال په توګه زه اوس موږ دستي په ټول افغانستان کې یو معیاري شفاخانه نه لرو په ټول افغانستان کې دغسې بنسټونه اساسونه نه لرو چې اوس موږ ووایو چې د دغه اساس پخلی باید وشي چې د په دې شلو کالو کې رامنځته شوی و زه فکر کوم دا ټولې هغه ستونزې وي چې امریکې ته ورلغاړې دي او دا چې تاسې مخې یو ډېر ښه پوښتنه درلوده که څه هم برهاني صاحب او حکمت صاحب په دې باندې کافي بحث وکړو یوه خبره چې زه فکر کوم بیا باید راغبرګه سي هغه دا ده سړی حیران دې ته پاتې کېږي چې د افغانستان ولس د ځپلو دپاره ولې موږ دغسې یو کار کوو چې د بهرني لمسوو تر څو په افغانستان کې یو بل کړکېچ ته لاره هواره کړي او له بده مرغه چې په وار باندې دا کار سوی په ځانګړي توګه زه تاسو ته امریکا یادولی سم که تاسو په یاد وي د باعث یوه ډله چې موجوده وه او د هغه ډله وه چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وړاندې په بدخشان کې جګړه پیل کړه او دا هغه ډله وه چې د امریکي سفیر دابس د دې لخوا تر اوسه ووژل شو د دې یو ستر لامل دا و چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ اړیکې خړې پړې سي اوس هم یو تعداد دغه ډلې کوشش کوي چې نه یوازې امریکا بلکې ټول غربي هیوادونه حتی د سیمې هیوادونه دې ته هڅوي دې ته لمسوي چې په افغانستان کې باید مرسته ونشي د افغانستان سره امریکا د دوی غږ اوري؟ بله امریکا یې غږ اوري؟ نه تر یو بریده خو به فکر نه کوم ځکه چې امریکا خپله اوږدمهاله لنډمهاله پالیسي لري د سیمې په تړاو د نړۍ په تړاو هغه به دغسې احمقتوب ته لاره هواره نه کړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې داسې بېثباتي ته لمن ووهي چې امکان دې ولري د دې تاوتریخوالی به بیا یو ځل امریکې ته لاره پیدا کړي ځکه اوس د سیمې هېوادونه په دې باندې ډاډه شوي تاسې پوهېږئ هغه اندېښنې چې پاکستان یا یو شمېر نورو هېوادونو د افغانستان په وړاندې درلودل اوس ورته دا حقیقت څرګند شوی دی چې هغه تروریزم چې موږ دښمنانو پې ګواښلو یا یې ویرولو اوس منځنۍ اسیا ته هېڅ دغه ډول ګواښ موجود نه دی که څه هم یو ناکامه هڅه وسوه تاسو په یاد وي چې په دوشنبه کې د چین په کارګرو باندې برید وشو ولې حقیقتونو دا څرګنده کړه چې په دې کې هم د دښمن لاس مننه سنګروال صاحب درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم بخیر رالاست حکمت صاحب 20 کاله د امریکې دپاره څه ډول یوه تجربه وه او تر ټولو بده تجربه څه شي و چې امریکې په افغانستان کې درلوده؟ زه فکر کوم چې په دې اړوند باندې علیزی صاحب کتابونه مقالې او بحثونه په رسنیو کې دومره واضح دي چې امریکایان خپله په دې باندې اعتراف کوي چې لومړی بن اشتباه وله په لومړي بند کې د افغانستان د سیاسي جوړښت د یو ډېر لوی برخې هېرول او هغه حاکمیت ته نه راګډول دا تېروتنه وله مګر تر ټولو لویه تېروتنه همهغه ده چې عایشه وهاب پرون په خپلو څرګندونو کې وکوله چې د امریکایانو تکیه پر جنګ سالارانو
د امریکا د ملي ګټو خلاف او د امریکا د ناکامۍ باعث وله. بنا امریکایانو د دې څخه درس اخیستی دی، ځکه امریکایان اوس غواړي چې د افغانستان سره په نوي سیاست باندې نوی فصل پرانیسي، کوم څه ته چې موږ لبیک وایو. علیزی صاحب غواړم ستاسو په دغه ښایسته بحث کې دوه خبرو ته اشاره وکړم. ځان یې ټول ګڼم، اجازه راته راکړه. مهرباني. د امریکایانو پالیسي مثبت خواته روانه ده، مګر موږ په کور دننه کې ځینې شیان لرو چې باید وکړو. که دا ونه کوو کېدای شي چې همدغه عایشه وهاب ته په راتلونکي کانګرس ته د اسرائیلو یو پلوی کانګرسمن دا پوښتنه وکوي چې ته څنګه د داسې یو هیواد د داسې یو حکومت سره د تعامل خبره کوي چیرې چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، ښځه په سیاسي زندان کې پرته ده، د کار حق نه لري. بناءً موږ باید کورنۍ اصلاحاتو ته ولاړ شو. دویمه خبره مې چې ډېره اړینه ده، اجازه راته راکړئ. مهرباني. په بحث کې پرېږدي. زموږ د ننني نظام ځینې چارواکي سیاسي څهرې دي، دوی د افغانستان په استازولۍ سیاست کوي. وزیر او والي همدغه سیاسي موقفونه دي. کوم وخت چې زما وزیر د ناټو د مفتي ښاغلي سیاف خبرې تکراروي او د انګریز د یو جاسوس چې عبدالرحمن په نامه باندې چې بیا ولسونو په جزا ورسولی او امان الله خان شکنځي، دا د میلیونونو افغانانو د ښه نیت باعث نه ګرځي. موږ هیله کوو چې دغه سیاسي شخصیتونه په خپلو څرګندونو کې د خپل موقف نه بلکې د افغانستان د ویاړلي مجاهد ملت او د اسلامي امارت د موقف څخه خبرې وکوي. په نړۍ کې علیزی صاحب 553 میلیونه دقیق فعال د بودیزم پیروان دي. بودیزم یو دین دی، یو تمدن دی. د بودیزم په سیاسي جغرافیا کې تر اسلامي نړۍ ډیر انسانان اوسېږي. کوم وخت په مصر کې د فرعون اثار نه نړیږي، کوم وخت په اردن کې دا نه نړیږي، په ټوله عربي نړۍ کې ساتل کیږي. ولی باید زما یو والي په دې باندې ویاړ وکوي چې د بودا مجسمه نړولې ده؟ دا ستا شخصي موقف نه دی. بودا د دغه افغانانو د لسګونو زرو کالو ثروت و، دارایی ولا افتخار ولو. موږ پیرو نه یو، موږ الحمدلله مسلمانان یو، مګر دا خو زما ویاړ ولو. ته ولې په دې باندې ویاړ کوې چې واده مې پرون نړولی دي؟ بناءً په دغسې لابګرۍ باندې موږ د دښمن په واله کې اوبه ډېروو، د هغوی ژرنده تېزوو. زما هیله ده چې دغه عزیزان په خپلو څرګندونو کې مسؤلانه د اسلامي امارت او د افغانستان ملي ګټو ته توجه وکړي. 15 کاله امریکا څه ترلاسه کړل په افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې؟ امریکایانو په حقیقت کې په دې 15 کاله کې هغه فرصتونه د لاسه ورکړل چې دوی د دوحې په تړون سره کولای سو بیرته شروع کړي. مګر علیزی صاحب یوه خبره تاسو په یاد ولرئ چې کوم وخت چې تاسو ته په امریکا کې امریکایان موږ افغانان په خارج کې او په کور دننه کې د اوسني مثبت حالت دپاره لابي کوو، ستاسو په څنګ کې یو ډېر بدمرغه د انګریز د همدغې امریکا یو جاسوس ادرس دی چې هغه برعکس لابیګري کوي. تاسو به ووینئ چې هغوی به دغه لابیګري په کور دننه او د باندې کې بیا شروع کړي او افغانانو اسلامي امارت په بدنامه کړي. خو هغه څه ته چې ډېره ښه خبره ده امریکایان متوجه سوي دي هغه دا ده چې د افغانستان سره اړیکې پر دوم لاس کوم چې دوی په تېره پیړۍ کې دا تېروتنه کړې وله په 2021 کې وکوله، دا باید جبران کړي. د افغانانو سره د اسلامي امارت سره مستقیمې اړیکې، د دوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې د امریکایانو د ګټو غوښتل. که دوی غواړي چې د امریکا اتباع د افغانستان د زندانونو څخه خلاص دي، نو افغانستان ته یو قوي پلاوی راولېږي، راځي د اسلامي امارت د چارواکو سره په دې باندې بحث وکوي. بنا امریکایان دې ته متوجه سوي دي چې دوی تېروتنه کړې ده هم په تېر کې هم په نن کې. ولې د سبا لپاره د جبران لپاره دې چې رانغښتي دي او موږ باید دې ته لبیک ووایو، ورسره مله سو تر څو چې وکولی سو. امریکا همداسې لکه چین او روس په افغانستان کې هم په اقتصاد کې هم په سیاست کې هم په امنیت او د تروریزم طرف مبارزه کې زموږ سره همکار دي. برهاني صاحب، نن د افغانستان او د امریکې ترمنځ فرصتونه چې رامنځته سوي هغه څه دي چې دواړه خواوې باید استفاده کړي؟ ګورئ، د امریکا متحده ایالات په ایران سره کشاله ده، منځني ختیځ ډیر بې ثباته دی. دا امکان ډیر شته دی چې د امریکا تقریبا
قواعد یا اړې چې هلته وي د بریک لاندې وي او بیا هغه څه چې هلته پخوا هم لرو په اوسني شرایطو حالاتو یا په وسلې چې د نوي عصر سره برابرې ورته سمبال نه دي. نو دا معنا ورکوي چې د منځني ختیځ نه تقریبا دوی لږ په راوتو شکل کې دي یا که په مکمل شکل سره دی یا په تدریجي شکل به راوځي. دا هغه څه دي چې امریکا متحده ایالات به دا درکړي چې دغه وروستۍ څرګندونې ولو که په غیر رسمي مواقع طرفونو نه دي اما د امریکا د ملي منافعو د خوندیتوب خبره ده. په دې خاطر باندې دوی غواړي چې د دوحې د تړون په اساس باندې په افغانستان کې نور فوزي حضور ونه لري نو دوی په ډیپلوماټیک او سیاسي حضور ته تقریبا تقویه ورکوي او دا هغه څه دي چې یو نوی فرصت دواړو ته لاس ورکوي. برهاني صاحب په تیرو مهرباني هغه څه چې خلک د دې څرګندولو نه فرضاً داسې فکر کوي چې په ناڅاپي شکل یا په بیړه باندې به دا کار وشي دا معنا نه ورکوي. دا هم د دې لپاره مشروط دی چې افغانستان سره هم یو فرصت دی که چېرته دغه څرګندونې کېږي او دا فرصت رامنځته کېږي آیا رښتیا هم هغه څه چې خپله په ډېر مختلف دغه باندې زه نه غواړم چې تکرار کړم ډاکټر صاحب حکمت ورته اشاره وکړه چې هغه د افغانانو د نړیوالو یوه لویه اندېښنه د ښځینه د حقوقو مسله ده د مکتب مسله ده. دې ته باید د پای ټکی ایښودل شي او یو لازم تغییرات او اصلاحات راوړلی شي چې علی الاقل دغه مننه کوم خپلو داخلي طرفونو ته علی الاقل یو څه قناعت ورکړي. سنگروال صاحب د امریکې د پاره سفارت په ګټه ده چې په کابل کې خلاص کړي که دغه وضعیت چې اوس سفارت یې نه ده خلاص؟ زه فکر کوم چې سیاست کې تلپاتې دښمني یا تلپاتې دوستي د ځینو تجاربو له مخې چې موږ ته د تاریخ په اوږدو کې معلومه ده نشته. زه فکر کوم د افغانستان د امریکې ترمنځ چې دغه د شلو کلو په شاوخوا کې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی که چېرته د سیاسي ډیپلوماسي له مخې دا ورغول شي زه فکر کوم دا به د امریکې په ګټه وي او د افغانستان په ګټه. د سفارت په خلاصېدو کومه ګټه ترلاسه کړي؟ که چېرته همدې ته راتلم اوس چې د امریکا په کابل کې د امریکا پخواني سفیر دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې سفارت پرانیستل شي. زه فکر کوم دا به له هر څه نه زیات د امریکې په ګټه هم وي ځکه امریکا لکه د مخه چې تاسو ته عرض وکړو امریکا بیخي بېګانه ده په دغه سیمه کې پردی دی په دغه سیمه کې هېڅ دوست نه لري. نو ښه خبره دا ده چې افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له مخې یو ګډه ژبه پیدا کړي او د افغانستان دپاره هم موږ ولیدل ګوره دا دغونه خبرې چې په بیلابیلو وختو کې ایران وکولې که تاسو په یاد وي ایران یو پلاوی دلته راغی په زغرد دا خبره وکړه چې موږ د افغانستان د حکومت د رسمي پېژندلو دپاره په دې فکر کوو په دې غور کوو او په لنډ وخت کې به موږ دا نتیجه ووایو. ولې وګوره تر اوسه پورې دا کار ونه سو. دا خبره یې ولې وکړه؟ دا خبره یې ځکه وکړه دوی غوښته چې د امریکې برید په ایران باندې موجود ده راځه افغانستان هم تر شا ودروه. زه فکر کوم چې دغه جګړه چې اوس د امریکې او د ایران یا په سیمه کې موجوده ده دا د اسلام جګړه نه ده دا فقط سیاسي جګړه ده. او موږ دغه برید د امریکې غندو چې په ایران کېږي که اسرائیل په فلسطین وکړو. ولې دغه ډول موږ ته پکار دی چې یو ناپیلي سیاست پر مخ بوځو ځکه موږ د ګاونډیو هیوادونو کې دوست هم موږ ته معلوم دی ولې هغه څوک چې په موږ د شا لخوا ګزار کړی هغه هم موږ ته معلوم دی. نو په دغه اساس باندې زه ټینګار کوم که چېرته یوه ګډه ډیپلوماتیکه ژبه د افغانستان او د امریکې ترمنځ پیدا شي او یو سیاسي باور ته لاره هواره شي دا به هم د امریکې په ګټه وي. د امریکې او د افغانستان ترمنځ انزوا چاته ګټه رسوي؟ اول خو زه فکر نه کوم چې افغانستان به څوک انزوا ته ټیل وایي د دوی په اړیکو کې انزوا ځکه تاسو ولیدل چې پاکستان یا د امریکا په لمسون یا د خپلو شخصي ګټو په لمسون او یا د خپل ناوړه سیاست له مخې چې تللی د افغانستان په وړاندې لوبولی دی داسې فکر کوو که چېرته موږ د تورخم لاره بنده کړو نو افغانستان به انزوا ته لاړ شي خصوصا په اقتصادي لحاظ او هغه انفلاسیون ته به لاره هواره شي پولي تورم
تورم به رامنځته شي. ولې تاسو ولیدل چې موږ نه تنه پولي تورم رامنځته نشو، پولي تورم نور هم پرمختګ وکاوه. یا فرضاً موږ بدیلې لارې پیدا کړې، داسې بدیلې لارې پیدا کړې چې اوس له عراق نه تیل راځي افغانستان ته، داسې بدیلې لارې پیدا کړې چې ازبکستان، تاجکستان نه پرته له روسیې، قزاقستان، قرقستان نه دلته د سوداګریزو توکو لیږد و رالېږد وده پرمختګ کوي. یعنې انزوا ته د افغانستان کشول زه فکر کوم دا به خوب وي، دا به ځکه وي چې په افغانستان په دې سیمه کې تقریبا دغسې یو جغرافیایي موقعیت لري چې پرته له افغانستان نه شمالي او جنوبي اسیا سره یو ځای کېدی نشي. نو زه په دې بنسټ ویلی سم چې افغانستان انزوا ته څوک نشي وړلی. ولې یوه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د امریکې سره یا بل هر هیواد سره د افغانستان ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې باید یو سیاسي باور د مخې رامنځته شي، خو په دې شرط چې د افغانستان ملي ګټې وژغورل. مننه کوم. حکمت صاحب که چیرته په افغانستان کې د هغه هیوادونو لخوا یا هغه طرف لخوا چې غواړي ناامنه کې یا هم ناامني رامنځته کړي د دې کوشش کوي تر څو نړۍ په ویره کې نن افغانستان یا د افغانستان حکومت له کوم قوت څخه برخمن ده چې کولی سي هره دسیسه هره هڅه له منځه یوسي؟ افغانستان هیڅ کله هم د 15 لسیزو په جریان کې د ګاونډیانو لپاره، سیمې لپاره او نړۍ لپاره دومره مسؤون او بې خطره نه و لکه نن چې دی. زه په واضح توګه باندې وایم چې زموږ ګاونډیان په قطعي توګه باندې دا اطمینان لري چې افغانستان د ترهګرۍ سره په مبارزه کې په لومړي سنګر کې هغه وظایف سرته رسولي دي چې دوی حتی انتظار نه درلودلی. په کومو امکاناتو د تغییراتو په راتګ سره موږ په سیمه کې هغه سازمانونه ډلې چې د نورو هیوادونو ملي امنیت ته خطر ولو هغه مو محق کړي دي. د 15 کالو په جریان کې یو او وری د چین جغرافیا ته نه دی تللی، یو د روسیې وګړی د کافکاز سیمې ته نه دی تللی، او نه د افغانستان په جغرافیا کې هغوی ته د فعالیتو د کار حق ورکول شوی دی. د هندوستان او د ایران امنیت افغانانو ساتلی دی، دا دوی مني. یوازینی بدمرغه ګاونډی چې پر موږ باندې تهمتونه کوي، خپلې ستونزې پر موږ باندې را اړوي، هغه پاکستان دی. د پاکستان لابي لا هم په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې په مختلفو سازمانونو کې جریان لري. مګر تاسو د اسلامي امارت وروستی اطمینان چې د تاجکستان ورور هیواد ته ورته ورکړلی، ګاونډي هیواد ته چې د افغانستان د سیمې څخه تاسو ته خطر نه دی متوجه اورېدلی دی، دا په واقعیت کې د ټولګټو هیوادونو د 2 هیوادونو لپاره هغه اطمینان چې موږ ورکړی دی. مګر مالیزای صاحب زموږ پرمختګ باید یوازې په دې پورې محدود نه وي چې موږ د نورو لپاره چوپړ وکړو. موږ باید څه ورکړو، څه وغواړو. سوریا تر 40 کاله وروسته 2 ورځې مخکې د نړیوالې ترهګرۍ د لیست څخه خپل نوم ویستلی، په 2 کاله کې دا کار وکولی. موږ هم باید د نړیوالې ټولنې د ګاونډیانو څخه دا وغواړو چې موږ د مخدره موادو کښت صفر کړلی، موږ ترهګري دلته مهار کړله. تاسو ولې زموږ په وړاندې باندې بې مسؤلیته سیاست کوئ؟ یا رسمیت ته نه رادانګئ چې په رسمیت مو وپېژنئ، او یا په اقتصادي برخه کې هغه څه چې موږ انتظار لرو تاسو هغه تر اوسه پورې نه کوئ. مګر تر ټولو زیات دغه ادرس چې موږ باید دغه غوښتنه ترې ولرو په خپله سلسله باندې، که د دوحې په سلسله وي او که د نورو نړیوالو اړیکو په سلسله وي، هغه د امریکا متحده ایالات دی. نن امریکا متحده ایالات باید د افغانستان سره په خپلو اړیکو باندې غور وکوي او خپل سیاسي، اقتصادي، پوځي او استخباراتي حضور په افغانستان کې د امریکا د ګټو او د افغانانو د ګټو پر اساس باندې بیا اعاده کړي. نن که افغانستان غواړي، که امریکا غواړي له افغانستان سره روابط ښه کړي، بیرته د پخوا په څېر عادي سي، له کوم ډول یو حکومت سره طرف ده په افغانستان کې؟ دغه واکمني چې نن په افغانستان کې حکومتداري کوي دا له کوم قوت څخه برخمن ده چې امریکا باید باورمند وي له هغه څه نه چې دوی د نړیوالو اصولو یا قوانینو په اساس مخ ته وړي؟ 3 بیلګې موږ د حکومتونو لرو چې د امریکا د متحده ایالاتو سره اړیکې ساتلې دي. د شوروي تر یرغل راوروسته دا اړیکې
د خلق دیموکراتیک ګوند د حاکمیت سره تقریبا صفر ولې حتی خصمانه ولې چې دا نه د امریکا په ګټه تمامه شوله نه د افغانستان په ګټه باندې تمامه شوله. یوازې په سره جګړه کې امریکا شوروي ته ماتې ورکړله. دومره مرحله چې امریکایانو افغانستان ته شاره وګرځول د 1991 را په دې خوا باندې چې په حقیقت کې امریکایانو دا پروسه هم وبایلله. 11 سپتمبر رامنځته شو. امریکایان مجبور کړل په 2001 کې پر افغانستان باندې کاروز وکړي. دریمه مرحله علیزی صاحب چې اوس هم تر بحث لاندې ځینې کسان کوي د امریکا د شلکلن اشغال متحدین ولو. هغه متحدین چې امریکا یې ناکامه بدنامه اقتصادي ویجاړ او د دې هوا تاریخ بدنامه کړی. دوی اوس هم امریکایانو ته لابي کوي چې ګویا دوی د محاسبې وړ دي، د دوی سره باید په افغانستان کې ګډ کار وشي. مګر زه باور لرم چې داسې یو افغانستان چې ټول افغانان پر هغه باندې راټول وي او افغانستان خپل کور وګڼي، بل څه نشته دي بې له ننني حاکمیت څخه. د اصلاحاتو په راوستلو سره د امریکایانو لپاره یوازینی ادرس همدغه نننی ادرس دی چې خپلې غوښتنې ورکړي، د هغوی غوښتنې ومني. بل ادرس ناقص دی. هماغسې لکه عایشه وهاب چې ویل د جنګ سره همکاري د امریکا په ضرر ده، په ګټه نه. برهاني صاحب باز پای ته رسو. نن د دواړو خواو دریځ ته کراسو بیا اړتیاو ته ضرورت چې دواړه خواوې لري افغانستان او امریکا څه ده چې په اساس باید روابط ښه ولري؟ فکر کوم چې دوی ګډ مشترک ډېر څه لري په منطقه کې او افغانستان هم د یوازې دا نه چې یوه ډېره لویه پراخه سیاسي جغرافیه په مخ لري، داسې ګاونډیو سره پوله دی چې د امریکا متحده ایالاتو سره سیالي لري او د هغوی پراخه نفوذ د مخنیوي لپاره. خو افغانستان هم یو فرصت لري چې په خپل ځل کې داسې یوه پالیسي غوره کړي چې هغه تقریبا متوازنه اوسیږي، په دې معنی چې د هیچا سره په دغه کې نه اوسیږي، په تقابل کې نه اوسیږي او نه د افغانستان د سیالۍ ډاکټر. مننه کوم. عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتو هغه ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې لري یا په منطقه کې لري، د هغې د خوندیتوب لپاره چې مخکې هم دا کار شوی دی او اوس هم دا وشي، نو زه فکر کوم کېدلی شي چې دا اړیکې نور هم په وړاندې لاړ شي. مننه کوم. سنګروال صاحب څو ثانیو کې افغانان څه غواړي له امریکې څخه؟ بلې افغانان له امریکې نه دا غواړي او امریکا له افغانستان څه غوښتل. دا دواړه خبرې جواب دا دی چې امریکې ولې په افغانستان برید وکړو. دوه عملونه ډېر مهم وو چې هغوی دغه پلمې له مخې سیمې او نړۍ ته وویلې چې موږ په افغانستان برید وکړو. دوه عملونه مهم وو د نورو عملونو په څنګ کې. یو د تروریزم شتون په سیمه او منطقه خصوصا افغانستان کې، او دویم د نشه یي توکو موجودیت. ولې اوس تاسې وګورئ چې په افغانستان کې داعش موجود نه دی. د داعش په وړاندې باندې ډېره سخته مبارزه روانه ده او دا باید نړۍ په دې پوه شي چې دا اوس دستي داعش په پاکستان کې او خصوصا په مستون کې، خصوصا په تیرا کې د هغو دپاره مرکزونه جوړ شوي، هغو ته وسلې پیسې ورکړل کېږي د سیمې د نامنۍ دپاره، خصوصا افغانستان ته یې تهدیدوي. دومره مسله چې امریکې ناټو غړي هېوادونو او په افغانستان باندې د برید پلمه یو هم دا وه چې په افغانستان کې نشه یي توکي دي. اوس خو نشه یي توکي چې موږ ګورو د تیر په پرتله باندې په هغه کچه موجود نه دي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه وه د نورو پوځي جګړې په څنګ کې یو مهمه جګړه همدغه د نشه یي توکو موجودیت و چې قاچاقبرانو د دې نه او حتی نه یوازې د سیمې قاچاقبرانو بلکې نړیوالو له همدې نه استفاده کوله. ولې اوس تاسې وګورئ په افغانستان کې نشه یي توکي موجود نه دي. نو امریکا څه غواړي؟ که امریکا رښتیا د همدې پلمې دپاره راغلی و، خو زه فکر کوم اوس دې ته ضرورت دی چې افغانستان او امریکا په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په تجارتي لحاظ، ټول هغه څه چې انسانان او یا ټولنې یا جغرافیایي هېوادونه یو په بل کې لري باید د اړیکو له مخې دې ته لاره ورسي. سنګروال صاحب، حکمت صاحب، برهاني صاحب او درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.